بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الفاتحة درس د شروع نمخ کی زمون د دې درس یو خصوصیت دام دی چې په دې کې زمون سره زمون زنانم شریک دي او د دې بنیادی وجه ده دا خبره ده ناشنام ښکاري په باغ ناران کې درس او د باغ ناران پیدم تاسو وینئ چې په دې کلاو فضا کې د عامو خلکو دپاره او بیا زمونږ خویندې او میندې زمونږ سره شریکې دي او دا هم ځکه شریکې کړي دي چې د قرآن کریم د ټولو نه زیات حق په زنانو دی چې هغې زده کړي د سړو نه هم زیات حق په زنانو دی او زنانه ډېرې حقدارې دي چې هغوی دې د الله دا کلام زده کړي او د هغې یو وجه ده دا قرآن کریم چې په ړومبي ځل باندې نازل شوی د دې ړومبی وحي راغلی وه نو دا ړومبنی وحي په ړومبي ځل زنانه ته اورولی شوې وه حضرت خدیجة الکبرى رضی الله تعالی عنها د دې وحي ړومبنی مخاطبه وه او په ړومبي ځل چې د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د یری او د خوف په حالت کې چا تسلی ورکړې وه دې پیغمبر ته نو هغه هم زنانه وه حضرت خدیجة الکبرى رضی الله تعالی عنها وه او په دې قرآن باندې چې ړومبی ایمان چا راوړی و او په دې پیغمبر باندې نو هغه هم زنانه وه حضرت خدیجة الکبرى رضی الله تعالی عنها دا سعادت حاصل کړی او د ایمان نه پس د اسلام د غلبې دپاره چې چا په ړومبي ځل خپل مال خرچ کړی نو هغه هم زنانه وه حضرت خدیجة الکبرى رضی الله تعالی عنها دا سعادت هم اخیستی دی دا یو اعزاز دی چې زنانو ته میلاو دی همدا وجه وه نبي کریم صلی الله علیه وسلم به ډېره یادوله تر دې پورې چې یو ځل حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها ورته فرمایي ای د الله پیغمبره ته ولې دومره خفه کېږي په هغې پسې یوه بوډۍ زنانه وه تا ته الله ښې ښې بیبیانې نورې درکړي دي او مقصد یې دا و چې رسول الله ته تسلي ورکړي او غم سپک شي نبي کریم صلی الله علیه وسلم په دې خبره خفه شو وفرمایل زما دې په الله قسمي د خدیجة الکبرى نه ښه بیبي راته نه ده میلاو شوې په هغه وخت کې را باندې هغې ایمان راوړی و چې ټولو خلکو زما انکار کړی و په هغه وخت کې زما تصدیق کړی و چې ټولو خلکو زه دروغجن ګڼلی وم په هغه وخت کې ټول مال په ما باندې خرچ کړی و چې ټولو خلکو زه محروم کړی وم ما ته د خدیجې نه ښه بیبي نه ده میلاو شوې او یو بل امتیاز هم تاسو ته ویم دې اسلام ته چې تقویت په ړومبي ځل میلاو شوی و اذان چا په حرم شریف کې نشو کولی په ړومبي ځل چې اذان شوی و دا د یو زنانه محنت و حضرت عمر رضی الله تعالی عنه تیره توره راغستې وه او روان دی خلک ورته وایي عمره څه کې وایي ځمه چې دا قصه خلاصه کړم دا پیغمبر وجنمه نعوذ بالله نو چا ورته په لاره کې ووایي عمره دا پرېږده هغه اوښې او خور دې مسلمانان شوي دي دواړه هغې خبر واله عمر په غصه کې هلته لاړ فاطمه بنت خطاب رضی الله تعالی عنها د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه خور وه دې کور ته ورغی مصعب ابن عمیر ناست دی قرآن ورته ښایي نو هغه خو یو طرف ته پټ شو ده پرې خپله اوښې باندې راکېښوده په وهلو شروع کړو نو ډېر زیات یې ووهو خور یې خلاصولو له راغله چې څنګه خلاصولو له راغله نو هغې پرېښوده پرې خور یې شروع وکړه دې سر نه یا د مخ نه وینه روانه شوه خو دا زنانه ورته وایي فاطمه بنت خطاب رضی الله تعالی عنها و ارضاها ورته وایي عمره ته چې د کم پلار زوی نه ګورې زه هم د هغه پلار لور یم ستا په دې رګونو کې چې د کم پلار وینه ده نو زما په رګونو کې هم د هغه پلار وینه ده چې څه کولی شي وکړه اسلام نشم پرېښودی هم د دې خبرې سره سم د عمر رضی الله تعالی عنه هغه غصه ټوله ختمه شو په لاره کېناست او یې راوړی که نه سم لوستل
هماغه عمر دی د دار ارقم دروازه وټکوله صحابه کرام ویریدل چې بیا به څه غم راوړی حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ ناستو وی را پرېږدوئ خیر دی که په ښه اراده باندې راغلی نو ډېره ښه ده که دې همداغه په توره به یې کار خلاص کړو دننه چې راغی نبي کریم صلی الله علیه وسلم اجازت ورکړو راغی کېنسته عمر وایه که نه څه له راغلی شو چې دا الله اکبر کومه چغه صحابه کرام په جمع وهلې وه نو د مکې مشرکانو به لرې لرې پورې اورېدلې وه او د هغې نه پس فورا د اذان وخت راغی نو عمر وایي اذان به پټ ولې وایو اذان به د کعبې په چت باندې ویم او بړومبي ځل اذان وویلی شو دا د یو زنانه محنت و او دا لسکې یو بله خبره هم ده د دې دین دپاره پړومبي ځل د اسلام دپاره چې چا وینه توی کړې وه نو هغه هم زنانه وه دا امتیاز هم زنانو ته حاصل دی حضرت سمیه رضی الله تعالی عنها ابو جهل ورته وایي اسلام پرېږدوه کنې په عبرتناک مرګ به مړه شي حضرت سمیه وایي هېڅ پروا مې نشته د دغې لپاره خو زه همدغه خو زما مقصد دی او د بدن ټوټې او د بدن وینې د ځمکې راښکوده توی شوه خو اسلام یې پرې نه ښودو دا مثال هم ړومبی زنانه قایم کړی دی زنانه چې وغواړي چې نن دا قرآن یې زده کړی دی نو فورا خپل ټول کور صفا کړي ټول کور پاکي سړی هېڅ هم نشي کولی په کور کې قرآن زر اورېدونکي او زر منونکي قرآن ته بلکل تیاره پسته غاړه ایښودونکي هغه زنانه دي ګورئ دا قرآن اوریم په مینه لولي یم په مینه او عمل هم پې په مینه کوي او د دې قرآن مطابق تاسو د خپلو کورونو جایزه اخلئ چې د چا چا زنانه شریکې دي چې ستاسو په کور کې څنګه انقلاب راغی دا زنانه دا انقلاب راولي دا چې وروسته پاتې کړې د قرآن د تعلیم نه بې خبره پاتې کړې نو پوه شه ستا کور خراب دی نه سمیږي ته په غصه او په قهر باندې کور نشي سمولی دا کورونه په قرآن سمیږي او دا به هغه څوک سموي چې په دې کور کې دننه اوسېږي هغه زنانه دي په دې وجې نه تاسو ټول د مبارکباد قابل یې دا د حیات الله او د خوشه او د لرې لرې ځای نه بعضې خلک پکې شریک دي دا خپل ځان او خپل کور په دې قرآن باندې ښایسته کوي یقینا ډېر زر به زموږ کورونه وپړقېږي په دې قرآن باندې دا د الله کلام دی د الله کتاب دی د دې چې څنګه د دې الفاظو قدر او احترام دی څومره په دې الفاظو کې د دې خوند دی مزه ده پکې او داسې خوند دی پکې چې یو قاري قرآن لولي او په زیر زبر کې غلط شي نو خوند وران شي امي سړي ته هم پته ولګي مزه ورانه شو قاري صاحب غلط شو دقه شان که د دې معاني مونږ په ځان پوهه کړو او دا په خپل کور کې راولو نو زمونږ کورونه به هم دقه شان ښایسته شي د دې نه زیات خوند د دې په قانون عملا منلو کې دی نو مونږ به قرآن زده کوو په قرآن باندې به عمل کوو خپل بچي به هم حاضروو او دا نن چې څومره خلک حاضر دي پکار ده چې سبا د دې د حاضري ډبرې دوچن دي او بله ورځ تېچن دي زنانه هم ګرځئ دې د الله رحمت ته او دې د رحمت سوري ته خلک راولئ نارینه هم راولئ او زنانه هم راولئ دې باغونو ته چکر داسې هم کله کله زموږ زنانه راځي کله یو ځای ته بل ته غم خادونه ځي دې د الله کلام دی راولئ څوک هر څنګه چې دي چې څومره بېدینه خلک هم تاسو ته ښکاري یاره دا د قرآن نه ډېر لرې دي هم د هغوی زیات حق دی چې موږ یو ته رانږدې کړو هم دې باغ ته راشئ او کښېنئ چکر به مو ولګي باغ به م وینئ سیل به مو کوي او د الله کلام به مو واورئ